چارواکي وایي پاکستان د تیر په څیر یو ځل بیا په کونړ ولایت راکټي بریدونه کړي. د کونړ والي محمد اقبال سعید وایي د تیر 24 ساعتونو پر مهال د ډیورند کرښې له هغه غاړې د کونړ په شلتن ولسوالۍ لږ تر لږه 50 توغندي توغول شوي چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. پاکستان تر دې وړاندې هم هره میاشت د کونړ ولایت او د ډیورند فرضي کرښې سره پرتو یو شمیر سیمو باندې راکټي بریدونه کړي چې د یادو بریدونو ډیری قربانیان ملکي وګړي، ښځې او ماشومان دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان د افغان سولې په حساسه مرحله کې غواړي افغان حکومت په یوه بله جبهه کې هم بوخت کړي. د پاکستان خواهش او د پاکستان غوښتنه د ډیورند لاین دواړو لاین له پښتنو وژلو ځپل دي، خو د ما یو خواهش د یو مسلمان او د افغان په صفت د خپل دولت نه دا د ډیورند لاین هغې غاړې کرښې هغې غاړه هم که اوسېږي هغه هم د موږ تاسې ورونه دي، افغانان دي، دوی د صبر او د حوصلې نه کار واخلي. پاکستان دغه څهره چې دا اوس څومره په نړۍ کې د دوی دغه منحوسه څیره رسوا شوې ده او دا به په آینده کې هم رسوا کېږي او خدای به په دې شومو پلانونو کې ناکام. د چارو د یو شمیر نورو کارپوهانو په باور د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه پاکستان تل د شر طرفدار دی او د افغانستان په ورانۍ کې خپل خیر لټوي. ګنې د افغان سولې پروسې پر مهال په عامو افغانانو د راکټي بریدونو کول هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دوی وایي افغان حکومت سولې پروسې کې د مرستې لپاره د پاکستان د یو شمیر جنایتونو له پامه غورځوي، خو یاد هیواد لا هم خپلو بشر ضد کړنو ته دوام ورکوي. دوی خپل هغه شوم اهداف په خاطر باندې د افغانستان د نظام د ضعیف معرفي کېدو په خاطر باندې او یو روحیه ورکول د حمایت د طالبانو د حملاتو په خاطر باندې د تشدید پیدا کړی. هغه وختونو کې چې دوی هم دغه حملات په سرحدي سیمو کول دا یو روحیه یې ورکړله، اما اوس د دوی د روحیې د تایید په خاطر باندې هم خپل غیر مستقیمه او د توپ او د ټانک په واسطه باندې خپل حمایت د طالبانو نه ښیي. د افغانستان د بشر حقوقو ادارې هم د پاکستان یاد بریدونه د ټولو نړیوالو بشري او انساني حقوقو خلاف ګڼي او وايي پاکستاني پوځ او استخبارات د انساني حقوقو پایمالېدونکي دي. د پاکستان د دغه توغندیو قرباني یوازې ملکي خلک دي چې دا د بشري حقوقو پر وړاندې باندې یو بربنډه او د بشري حقوقو پر ضد باندې د پاکستان یو ناوړه عمل دی چې همیشه یې ترسره کړی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمیر نورو سیاسونو د پاکستان تازه راکټي بریدونه غندلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم افغانانو پر کونړ ولایت راکټي بریدونه غندلي او پاکستان د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه یاد کړی دی.